السلام علیکم ورحمت الله دوستانو ستاسو ورور احسان الله سراج د یوې نوې ویډیو سره راغلی یم. ملګرو که چیرې تاسو نیټ استعمالوئ او ستاسو څخه زیات مصرف کوي نو بیا حتما دا ویډیو لازمي در سره وګورئ. اول ملګرو زه تاسو ته یو خبره کوم که چیرې تاسو واتساپ استعمالوئ یا فیسبوک استعمالوئ او غواړئ چې نور شیان استعمال نه کړئ خو که چیرې تاسو دا دوه اپلیکیشنونه استعمالوئ لکه فیسبوک او واتساپ نو ستاسو څخه زیات ټیم بیا نیکه تاسو ما سي وایس میسج کوو هغه ستاسو چې ډیټا بنده کړئ بیخي زیات ټیم بیا نیکش کړي وي نو د دې د مخنیوي دپاره زه تاسو ته حتما دغه ویډیو مې تاسو ته چمتو کړې ده در سره ویې ګورئ لایک یې کړئ او د ملګرو سره شیر کړئ چینل هم در سره سبسکرایب کړئ تر څو پورې موږ نورې هم داسې جالبې ویډیوګانې تاسو ته نشر کړو. نو ملګرو راځو ویډیو شروع کوو. نو ملګرو تاسو به په خپل موبایل کې دغه یو اپلیکیشن دی زه یې تاسو ته لینک ډسکرپشن کې پرېږدم د یوټیوب د ویډیو لاندې او ټلیګرام کې نو تاسو زموږ د ټلیګرام څخه سره ډاونلوډولی شئ که ملګرو ته چې کار نه کوي هغه دې بیا د پلی سټور څخه راوړئ. ملګرو تاسو دا راخلاص کړئ کله چې مو راخلاص کړئ دې صفحه دا رقم ده نو په دې چپه کونج کې دغه افس چې به تاسو راواړوئ او دلته مثال دغه یوټیوب دی نه ګوره دا یوټیوب زه تاسو ته راخلاصوم اول به کار کوي ملګرو کتلی شي اول دا دی کار کوي ملګرو هر څه ویډیو هم پلی کوي هر څه کوي نه نو اوس به زه تاسو ته طریقه هم در وښیم ګوره زه دا ویډیو راخلاصوم نو د ډایرکټ به یې ماته راخلاصه کړي ملګرو کتلی شي ماته یې ویډیو راخلاصه کړل نو زه اوس راځم بیرته د اپلیکیشن ته نو دا چې هر اپلیکیشن به تاسو دغه د انتن نښان او دغه د وای فای نښان به باندې وست او اوس راځو دا به اوپن کړي داسې به راکاږ کړي او اوس چې څو کلي وصل شو دا به ټول عمر وصل وي نو بیا چې تاسو ورته ګورئ دا دې ګوره خو انټرنیټ نشته انټرنیټ تاسو خپله کتلی شئ ملګرو دا دې ګوره ملګرو هېڅ هم نه راخلاصوي کتلی شئ پر هر اپلیکیشن باندې تاسو خپل په موبایل کې ټول اپلیکیشنونه په دغه رقم ټیک مارک نه به تاسو ته فیسبوک هېڅ هم به تاسو نه راړئ اوس به زه به راسم فیسبوک به درته راخلاص کړم دا چې تاسو پر هر یو باندې ټیک مارک دغه د انتن او د وای فای نښان بند کړي نو بیا به تاسو ته هغه شی نه راخلاصوي. نو ملګرو ډېره خوندوره او جالبه ویډیو ده ستاسو څخه به یې مصرف هم نه کوي د امبیانو مصرف هم ډېر کم شي هغه ملګري ځکه چې په افغانستان کې زیات ملګري یوازې د فیسبوک او واتساپ استعمال کوي نو نور څه داسې نه استعمالوي خو ګوګل هم خپل پر سر باندې بیا نیکه شوي پلی سټور څخه هم اکثره وخت اپلیکیشنونه خپل اتومات راوړي نو که چیرې تاسو دا ټیک مارک کړئ ټول اپلیکیشنونه نو بیا به تاسو ته یوازې واتساپ او فیسبوک کار کوي نو تاسو څخه به هېڅ امبیان هم نه مصرفېږي نو دا چې په افغانستان کې نیټ هم ګران دی نو په دې خاطر دغسې جالبه ویډیو ما درته چمتو کړې ده چینل حتما در سره سبسکرایب کړئ مننه ملګرو.